السلام علیکم د پښتو شو چینل مینوالو په خیر راشئ. مخکې له ویډیو کتلو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د ښاغلي داوړ په خبره د وړه روغتون له مشر ډاکټر سره خبرې شوي او هغه هم ورته ویلي چې عارف وزیر سخت ټاپي دی. هغه زیاته کړه چې عارف وزیر د ډیر اسماعیل خان روغتون ته لیږدول شوی او وضعیت یې نازک دی. علي وزیر چې تر دې پیښې سمدستي وروسته له اسلام آباد واڼه ته روان شوی پر لاره یې له BBC سره خبرو کې وویل داسې ریپورټونه دي چې پر برید کوونکو ځوابي ډزې د عارف وزیر ملګري کړي دي. ده وویل کره څه نشم ویلی خو ځینې کسان وایي 4 مرمۍ لګېدلی او ځینې بیا وایي 8 مرمۍ. محسن داوړ د واڼه د ملکي روغتون د ډاکټرانو له خولې وایي د عارف وزیر یوه مرمۍ په سر او یوه په غاړه کې لګېدلې ده. نور جزئیات یې وروسته زموږ سره واورئ. تر نورو ویډیوګانو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.